پشپاړسمه روژه راشه، ای اما به روژه د پېغلتوب خوړلې وینه، ای چې ګرده مرده میاشت ختمېږي، زما لالی به روژې نیم خوړلې وینه، او سږ مې د پلار سرسایه ورکړې، یا بله روژه کې به د یار په څنګ کې ومه، شونډې مې تا پسې وچیږي، خلکو ته وایم ثوابي روژه لرمه، یا د مور نه ورکه مسافره، یا چې پښیماني ته به دې څوک راویښوینه، د پښیمانۍ غږونه وشول، جینۍ د یار له ډډې زلفې خلاصوینه، د روژې تنده تر ماښامه، یا د مینې تنده تر لحده پورې وینه، یار په سفر زه خوله به ورکړم، یا روژه دې ماته شي شپې ته به ونیسمه، روژه به بیا په وطن راشي، یا خاورو ته تللی خلک بیرته نه راځینه، یا تر پښیماني به درسره یم، یا د ورځې نه کېږي جوړه جوړه خوبونه، یا په پټو سترګو پښیمانۍ کړي، یا د ځوانۍ خوب یې لکه بنګه زنګوینه، یا ملا چابک شه ځان وکړه، یا د یار لیدل سترګې زړه سوری کوینه، یا ته په روژه کې مرور شوې، یا د تراویح رکعت به څوک راته شمارینه، ستا د دیدن ماښام ته ناست یم، یا زما روژه به تر قیامته پورې وینه، میاشت د روژې شپه د جمعې ده، یا خلک جنت غواړي زه ستا کوم خواستونه، یا په سفر ځې څادر دې پرېږده، یا روژګۍ راغله تراویح به پرې کومه، یار مې روژه کې خولګۍ غواړي، یا عالم راشي د دیدن خونې ورانوینه، یا په روژه ماته کې رایاد شوې، یا هره نوړۍ مې په زړه نیغه نیغه ځینه، یا د پښیمانۍ غږونه وشول، یا د نرۍ ملا څخه مې وباسه لاسونه.